یو څاروی کافي دی د یوې کورنۍ دپاره، خو شرط پکې دا دی چې ټول څه شریک دا نه چې یو کور کې دننه اوس پنځه وروڼه اوسېږي ټول جدا جدا دي او جی موږ قرباني یوه کوو، نه، چې ټول شریکي نو د دې کورنۍ دپاره یوه قرباني هغه کافي ده. لکه حدیث د ابو ایوب انصاري رضی الله عنه امام ابن ماجه امام ترمذي راوړی، كان الرجل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يضحي بشاة عنه وعن أهل بيته. د پیغمبر په زمانه کې به یو سړي یو ګډ حلالو د خپل طرف نه او د خپلې کورنۍ د طرف نه، د کور والا طرف نه یوه قرباني ده کافي ده. که څوک ډېرې کوي جایز دي، که څوک ډېرې کوي نو څه دي جایز دي، خو یوه کافي ده. نو دا لازم نه دی چې ښځه به جدا کوي او سړی به جدا کوي، نه، چې سړي وکړي چې څوک د کور مشر دی چې هغه قرباني وکړي ټول به کې دننه راغلو.